بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى او یاد کړه وخت کله چې فرمایل موسی علیہ السلام لقومه قوم خپلتا یا قوم اذکروا ای قوم زما یاد کړئ نعمت الله نعمت الله علیکم پتاسو باندې اذ جعل فیکم کله چې پیدا کړل الله پتاسو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم جوړ کړی تاسو ملوکن بادشاہان وآتاکم او درې کړی تاسو ته ما هغس لم یؤتی چې نه ورکړي احد من العالمین هیڅ یو کستا د ټولو خلقنا یا قومي ای قوم زما ادخلوا داخل شي الارض المقدسه زمکی پاکیتا التي هغا كتب الله چې لیکلی د الله لكم استاسو د پاره ولا ترتدوا او مگرزی علی ادبارکم پشاگان اخپلو فتنقلبوا گین نشیبتاسو خاسرین تاوان مندن کی قالو ویلدی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان فیہا بشکا دے پدی کی قوما یو قوم جبارینا دیر زورور چی عمال قور طویلے شو وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا وبشکا من حسکلن داخلی گو دیتا حتی تر دی پوری یخرجو چی راوز یغوی پخپلا منها ددینا فَإِن یخرجو نکچری راوت الپخپلا منها ددینا فَإِنَّا داخلونانو بشکا من باور داخل شو قال رجلانی اویل دو سڑو من الذین داغ کسانونا یخافونا چیریدل انعم الله زکه چې احسان کړي والله علیهما پاغدوانو باندې سی ویلی ادخلوا چې داخل شي تاسو علیهم الباب په دوی عمالقه باندې د دروازینا فاذا دخلتموه پس کله چې داخل شي تاسو په دې دروازه فانکم بشک تاسو با غالبون غالبی وعلى الله او خاص په الله باندې فتوکلوا توکل وکړئ ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان